ټولو خویندو ورونو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. ټول به سوچ کوي چې محمد نبي څنګه ښایسته شپږیزه لګیا دی وهي. بعضې کسان به دا سوچ کوي چې نه دا به نبي نه وي، دا به د نبي د تره زوی. داسې نه ده، دا زموږ د ټولو وراره د محمد نبي ساخیل زوی دی. ماشاءالله زلمی شوی دی. تاسو هغه د پیټینګ سټایل یې وګورئ، هغه د شپږیزو سټایل یې وګورئ، خاص کر محمد نبي ته ورته دی. ګورئ دا زموږ د ټولو په مخ کې راغټ شو دا ماشوم، په دې باندې موږ سترګې نشو پټولی. شاید اوس ځینې کسان داسې راشي چې د نبي زوی عمر ډېر دی. نه، عمر ډېر کم دی. دغه تنکې ځوان به افغانستان ته ورلډ کپ راوړي، دا زما خبرې یاد ساتئ. د نبي زوی دی، که د هر چا زوی، موږ یې خاص کر ملاتړ باید وکړو. تاسو د ده د بیټینګ سټایل وکتو، خاص کر محمد نبي ته ورته دی. د محمد نبي بیټینګ به تاسو په خپله کتلی چې څنګه د شپږیزو ماسټر دی. خو ګورې افغانستان کرکټ ټیم ډېر زیات لیټ ووتو انټرنیشنل ته. په افغانستان کې حالات اوله ښه نه وه، د هغې د وجې مجبوریانې وې. بیا هم محمد نبي هغه خپل استعداد وښودلو او په نړیوالو لیګونو کې ولوبېدلو. که عمر یې ډېر زیات شوی هم و، خو هیره دې نه وي چې د محمد نبي زوی د محمد نبي په شان بیټینګ کوي. سټایل یې محمد نبي ته ورته دی. شاید د محمد نبي نه دا لس ګوتې بره شي، لس ګوتې بره شي. دا ګوتې زیاته یادومه، اوس به تاسو وایئ دا ګوتې ته ولې دی. زموږ دا لهجه چې د خوږړیوالو لږ بدله ده. نو ګورئ شاید د محمد نبي نه دا ښه استعداد ولري، ښه وړتیا ولري. په دې باندې موږ سترګې نشو پټولی. زوی د محمد نبي دی، موږ یې باید سپورټ کړو. اوس به دا بعضې ورونه خویندې وایي چې دا خو واسطه شوه. چا کې چې استعداد وي واسطه نه، چا کې چې استعداد وي هغه حق لري. که هغه زوی د محمد نبي، که د اصغر وي، که د هر چا وي، موږ ټول یې باید ملاتړ وکړو. خو موږ چې کوم واسطه لري، ټیلنټ نه لري، نو د هغې کس موږ ملاتړ نشو کولی. ګورې اوس شاید ما نه محمد نبي خبر هم نه دی، زه یې د زوی ملاتړ کوم ځکه چې استعداد ورکړی دی. زوی به یې خبر هم نه وي، زه یې ملاتړ کوم. خپلوان به یې خبر هم نه وي، زه یې ملاتړ کوم ځکه چې د ده هلک هغه بیټینګ سټایل، د شپږیزو سټایل، دا ټول ما وکتلو. یوازې ما نه ټولو افغانانو کتلی دی. په دې باندې موږ سترګو نشو پټولی. دغه زوی به یې د افغانستان دپاره انشاءالله کرکټ کوي او هیره دې نه وي چې ورلډ کپ به هم راوړي. دا راشد خان خبره وي تر څو واده نه کوم چې افغانستان T20 ورلډ کپ نه یې ګټلی. انشاءالله راشد خان ستا دغه ارمان به پوره کیږي او دغسې ځوانان به نور هم راځي او ستا دغه ارمان به پوره کوي. او انشاءالله ستا واده وي او موږ به ټول پکې انشاءالله چیرې بیرې کوو، ډانس مانس به پکې کوو، موږ به یې دله پکې کوو. انشاءالله ستا دغه ارمان به پوره کیږي او د نبي ساخیل انشاءالله دغه زوی به د افغانستان دپاره غټې غټې بریاوې راوړي. د ټولو نه خواهش کوم چې دغه هلک پوره ملاتړ وکړئ. خاص کر زه محمد نبي ته بیا یو پیغام ورکوم. محمد نبي ګورې زه د چا خلاف نه یم، چا کې چې ټیلنټ وي، مافیا کې نه وي، زه دغه پوره ملاتړ کوم. که څوک هم د افغانستان دپاره زړه نه لوبېږي، افغانستان سره مینه لري، په خدای په لا اله الا الله محمد رسول الله چې هغو سره زه د زړه نه مینه لرم. زه د چا خلاف نه یم، کلمه مې تېره کړه، هېڅ چا خلاف نه یم. چا کې چې هم ټیلنټ وي، حق اوازي، د حق طرفدار یم. ستا زوی کې ټیلنټ شته، محمد نبي خاص کار پاملرنه درته وکړه. زه منم چې ته یو ښه پلار یې، یو ښه تربیت ورکړې ده. دغسې دا به افغانستان دپاره لوبېږي او افغانستان دپاره به غټې بریاوې راوړي. ستا ته زمونږ سور سلام دی. ما خپله وړکې کتلی و عکسونو کې ماشاءالله و زلمی شوی دی او غټې شپږیزې وایي، غټې شپږیزې وایي، وویله شپږیزې غټې شپږیزې وایي. ماشاءالله افغانستان ته به بریاوې راوړي، انشاءالله ورلډ کپ به هم راوړي. حسن جان الله پاک د همیشه وځلوه سره د ټولو افغانانو او د نړۍ ټولو مسلمانانو. چا کې هم چې ټیلنټ وي، خویندو او ورونو ماتې مخامخ کوئ، زه به یې همیشه غږ جېږم. دغه بل حبیب جان اواز مې اوچت کړی او کرکټ بورډ ته انشاءالله رسېدلی دی. کرکټ بورډ به هم ورسره تماس نیولی دی او کابل ته یې غوښتی دی. د هغه ویډیو به هم ضرور کوو چې کله هغه کابل ته ورسېږي. نور زه کومه ډله کې نه یم، خاص کر د افغانستان د کرکټ دپاره د افغانستان د مظلوم ملت غږ اوچتوم، د ظالم خلاف یم. بیا هم مننه محمد نبي چې په خپل زوی سره دومره زحمت ویستی دی او دومره ښه د افغانستان فیوچر سټار درته نه جوړ کړی دی. که ته نور زحمت در سره وباسې، غټ ټیلنټ ورکړی. ښه شي، بیا ښه وخت.